ښه سلامونه دوستانو د نن ورځې درس چې دی 15 درس دی 15 لوست دی 14 درسونه به هم حتما زده کړي وي د نن ورځې درس چې دی 15 درس دی انشاءالله په دې درس کې به ډیر شیان نوي زده کوي ځکه چې نن د ارټیکل په باره کې نن موږ درس دی په ارټیکل کې موږ څو شیان وایو ډیفینیټ یا بشتمت ارټیکل وایو انډیفینیټ یعنی اون بشتمت ارټیکل یا نامعلوم ارټیکل او کاین ارټیکل او په کوم ځای کې ارټیکل نه استفاده کیږي د نن ورځې درس کې کوم شیان دي نن ورځې عمومي درس چې دی ارټیکل دی بیا په دې کې مونږه ډیفینیټ یعنی معلوم یا بشتمته هم ورته وایي یو نوم چې دی بشتمته انډیفینیټ یا نامعلوم یا اون بشتمته ارټیکل او بل پکې څه وایي کاین ارټیکل یعنی په کوم وخت کې مونږ ارټیکل نه استفاده کوو نو دې باندې یعنی هیڅ ارټیکل نه استفاده کوو د نن ورځې درس هم څه دی د نن ورځې درس هم په ارټیکلو کې دی ډیر مهم درس دی او دا درس دی تاسو به تر بیڅوایه پورې یعنی په هر درس کې به ارټیکل وجود لري کاغه په نومینټیو کې کا اکوزیټیو کې او کا داتیو کې وي راځو دوستانو درس ته ادامه ورکوو درس شروع کوو دوستانو لومړی مخکې دی نه چې تاسو ته زه مثالونه پکې حل کوم زه تاسو ته لومړی یو څو جدولونه ورته ښیم چې دا ډېر مهم دي دوه درې جدول ورته ښیم لومړی جدول لومړی تاسو باید دې ته وګورئ پورته ما تاسو ته لیکلي دي دلته وګورئ په دې عنوان کې دیا دس دی دا چې دي معلوم ارټیکلونه دي یعنی دیا معنا هغه دس معنا هغه د ماشوم لپاره او دی د ښځینه لپاره صحیح ده او دا بل چې پورته لیکلي په عنوان کې عین آینه عین د نارینه لپاره عین د ماشوم لپاره هم عین یعنی مخنث لپاره او د ښځینه لپاره آینه ده اوس دلته د عنوان مې بیا هم لیکلی چې ارټیکل ده ډیفینیټ انډیفینیټ او کاین ارټیکل راځو دوستانو دلته لیکلي مختنزی عین بنانه ګوري زمیش په هر درس کې لومړی یو مثال درته وایم چې تاسو یعنی دا درس تاسو ته په کوم ځای کې په درد خوړل کیږي صحیح ده درس تاسو ته په کوم ځای کې مثال په ډول ته یو چاته وایي تاسو سره ډیره میوه ده صحیح ده میوه ده اوس دې ته وایي چې وایي مختنزی په احترامانه ورته وایي مختنزی عین بنانه وایي تاسو یوه کیله غواړئ ګورئ دلته بله کیله هم شته یعنی معلومه نه ده اوس مختنزی عین بنانه اوس دې ښځې کیله واخیستله صحیح ده اوس دلته چې سو دا نامعلوم سو یعنی عین بنانه راغی نو که څوک تاته وایي چې دې کې نامعلوم ارټیکل څه شی ده نو ته به ورته وایي چې په دې جمله کې نامعلوم ارټیکل څه شی ده عین ده ګوره په سور خط مې درته دغه کړی ده عین بنانه ګوره عین چې سو دلته نامعلوم ارټیکل یعنی مختنزی غواړئ تاسو عین بنانه یوه کیله دلته نامعلوم سو نو اوس وګوره دلته معلوم ارټیکل استفاده کړی د همدغه بنانه لپاره دا څه شی وایي اوس کله دې کیله واخیسته دلته څه شی وایي دی بنانه ایست لیکر اوس ګوره دلته دی ولې استفاده کړه ځکه دلته معلوم سو اوس دې ته د کیلې خوند معلوم سو دا کیله څه ده خوږه ده نو په دې وخت کې وخت چې پوه شو کیله خوږه ده نو دلته یو خاصیت ورته معلوم سو نو دلته معلوم سو نو دلته ډیفینیټ یا بشتمت ارټیکل استفاده کوي اوس وایي د بنانه ایست لیکر وایي کیله چې ده خوږه ده خو دې وخت کې نه پوهېدلی چې دا کیله څه رقم خوند ده صحیح ده راځو دوستانو د همدغه موضوع تر عنوان لاندې د نامعلوم ارټیکل تر عنوان لاندې انډیفینیټ ارټیکل صحیح ده دا کوم جدول چې تاسو دلته ګورئ دوستانو ګورئ لومړی دا جدول درته تشریح کوم صحیح ده په دې جدول کې دوستانو اول باید تاسو په دې پوه شئ چې دا مسکولین څه ته وایي مسکولین دوستانو د هغه ته وایي نارینه جنسیت لرونکي د مسکولین وایي نارینه نیوترال څه ته وایي مخنث یا خنثی چې موږ تاسو ورته نه نارینه یا نه ښځینه او فیمینین چې فیمینین ښځینه جنسیت چې ولري او پلورل جمع ته وایي اول باید تاسو دا نومونه یاد وي کوم نومونه مسکولین څه ته وایي مسکولین وایي نارینه جنسیت ته صحیح ده او نیوترال چې ته وایي چې نه نارینه وي او نه ښځینه وي یعنی مخنث ورته وایي خنثی کنه او بل فیمینین د ښځینه جنسیت کنه او یو بل په دې جدول کې تاسو ګورئ بل به څه وي پلورل یعنی جمع دا شان باید تاسو په دې باندې پوه شئ چې کله یو جدول دی یادوي یعنی تاسو اوس په دې برخه کې چې په دې برخه کې دا جدول چې سو جدول یو برخه مزه سو اوس راځو دوستانو د دې جدول کې د خې طرف ته تاسو ګورئ منګه کازوس لرو په جرمني ژبه کې موږ څه لرو کازوس لرو حالتونه لرو منګه هم کلم چې یو جمله ګورئ یو خبر ته کوم لکه یو جمله چې دا مشتمل د چی نه وي د سوبجیکت او د ورب کله چې په یو جمله کې یو څوک ته جمله د چی نه قرار لري په جرمني ژبه کې ته ورته کله چې منګه یو سوبجیکت او یو ورب سره یو ځای کو دینه جمله جوړیږي
خو تکمیلیږي نه. تکمیلیږي به په چی؟ تکمیلیږي به په نومینټیو، اکوزیټیو، داتیو او ګینیټیو. په دې کازوس به څه کې تکمیلیږي. موږ په دې کازوس کې یعنی دې حالتونو کې جرمني ژبې 3 حالتونه وایو. کوم حالتونه وایو؟ 3 حالتونه وایو. یو چې وایو نومینټیو وایو. نومینټیو ساده حالت ده، یعنی ساده حالت، نورمال حالت. یو اکوزیټیو حالت ده. اکوزیټیو دا مخکې ما تاسو تشریح کړی. اکوزیټیو ګوري تقریبا 90% افعال د حرکت په حالت کې، 80 نه تر 90 پورې، یعنی هغه افعال چې د حرکت په حالت کې د اکوزیټیو پورې تعلق لري. او یا عموما چې ذهن پورې اړه لري، تا پورې خپل دویم ګړي پورې اړه ونه لري، صرف تا پورې اړه هغه افعال لکه لیدل، اورېدل او دې ته ورته کنه، دا چې د اکوزیټیو دې ته وایي. او داتیو بیا چې شته وایي، داتیو چې کوم افعال یا کوم سیزونه چې د سکون په حالت کې 100% 80 نه 90 پورې سکون په حالت کې وي، دی وخت کې داتیو استفاده کیږي. او یا دومګړي پورې اړه ولري، لکه اوس توس دومګړي نه مطلب چې یو مثال ورته وایم، لکه توس کومک کوي بل چا سره، توس ملګری ته وایي چې ich helfe dir، زه کومک کوم تا سره. اوس دلته تا سره چې سو دلته داتیو سو. نو اوس په دې باندې پوه شئ، د جدول په دې باندې پوه شئ چې نومینټیو، اکوزیټیو، داتیو. اوس موږ هدف د دې درس نه چی ده؟ indefinite article، یعنی نامعلوم ارتیکلونه. لکه دلته تاسو ته مثال کې ویل چې دلته اوس معلوم سو، دلته اوس مختنزی عین بنانه، دلته د عین د کوم ځای نه راغله. تاسو باید دې جدول کې وګورئ، او عین دلته ده. نو دلته عین چې ده مؤنث نوم ده، یعنی خزینه نوم ده، فیمینین ده. نو ځکه عین راغله، دغه یعنی دغه بنانه کېله چې ده دې جنسیت چې ده خزینه ده. اوس پوه شئ چې جنسیت نه، یعنی دا مطلب نه ده چې دلته مې کله خزینه ویلې، دې مطلب دا نه ده چې ټول نومونه به ټول هغه به ښځې وي، انسانان به یو ښځې وي. نه، هر نوم چې خزینه جنسیت ولري. د مثال په ډول زه یو څو مثال درته وایم. لکه اوس منګه وایو چې پښتو کې یو نوم اخلم، لاس هاند سو کنه، لاس ورته وایي. لاس څه شی ده؟ مذکر نوم سو کنه پښتو کې، یعنی نارینه نوم ده. که زه وایم پښه، اوس پښه چې سو پښه پښتو کې اوس مؤنث نوم ده. دغسې جرمني کې هم مذکر او مؤنث نومونه لري. صحیح ده، دې ته باید ډېر فکر وي. او دا په دې معنا نه ده چې دا مؤنث نومونه به صرف ښځینه هغه کوي استفاده کوي. نه، دا صرف هر نوم چې وي صرف نوم وي، نوم. لکه اوس کمپیوټر نارینه نوم ده، دی راځي ورته معلوم کې، او نه معلوم کې عین ورته راځي. صرف دا مرته لږ تشریح که خلاص. اوس راځو دوستانو د خپل درس ته. موږ راځو دوستانو په نومینټیو کې د مسکولین لپاره نارینه لپاره ارټیکل څه شی ده؟ که څوک ورته نامعلوم ارټیکل ته ورته وایي عین. څه شی؟ عین. مثال څه شی کرته وایي چې مثال راته وایي، ته ورته عین من یو سړی. که درته وایي چې د نیوترال لپاره یا مخنث لپاره نامعلوم ارټیکل څه ده، ته ورته وایي همچنان، یعنی په نارینه او مخنث کې دواړو کې عین راځي. عین مثال وایي، لکه اوس عین هاوس، عین هاوس. ګوره دلته وایي عین من، دلته عین هاوس. صحیح ده؟ ځکه د هاوس ارټیکل چې ده دس دی، دې په خاطر عین باندې هغه کېږي، ځکه مخنث ده. اوس که درته وایي چې د فیمینین لپاره نامعلوم ارټیکل څه شی ده، ته ورته د فیمینین لپاره عینه ده. څه شی؟ نامعلوم ارټیکل عینه ده. معلومه څه ده؟ معلومه دي ده چې وروسته بل جدول کې راځي. صحیح ده؟ او د جمع لپاره که څه ورته وایي، د جمع لپاره نامعلوم ارټیکل څه ده په نومینټیو، داتیو او اکوزیټیو کې، ته به ورته موږ ته استاد ویلي دي چې په نامعلوم ارټیکل یا انډیفینیټ ارټیکل یا unbestimmt ارټیکل په نومینټیو کې هم موجود نه لري، په اکوزیټیو کې هم موجود نه لري، په داتیو کې هم موجود نه لري، په ګینیټیو کې هم، یعنی نامعلوم ارټیکل د جمع لپاره وجود نه لري. نامعلوم ارټیکل ځکه نامعلوم ارټیکل دا معنی چې یو شی ته یو وایي چې یو خطاب کوي. لکه اوس وایي عین چې شو عین من، اوس وایي عین هاوس. ګوره یو راغی، عین افغاو یوه ښځه. ته خو داسې نشي ویلی. اوس دلته اوتوس موټرونه دي کنه، ته خو داسې نه اوس ویلی یو موټرونه، غلط راځي کنه. نو د جمع لپاره موږ یو نسو استفاده دی، په خاطر باندې موږ چې نامعلوم ارټیکل کې چې نه لرو، جمع موږ نه لرو، یعنی جمع ونه درلودله. صحیح ده؟ اوس راځو د اکوزیټیو لپاره د نارینه لپاره معلوم ارټیکل چې ده عینن سو. چې شه ده عینن، ځکه د په دین بدلیږي، نو د دین نه ان راواخله د عین سره یو ځای که عینن. چې شه عینن. دې ته باید ډېر فکر وي. یو بل شی چې ورته وایم چې دا ډېر مهم ده په اکوزیټیو کې، چې دا صرف د نارینه ارټیکل چې سو بدل سو، د مسکولین چې شی ارټیکل بدل سو، د مسکولین ارټیکل بدل سو. خو یو خبره دلته دا واوري چې
په اکوزیټیو کې د نیوټرال فیمینین او پلورال چې څه رقم چې د نومینټیو همداسې به د اکوزیټیو مې دي. په کوم حالت کې؟ په نیوټرال کې، فیمینین کې او په پلورال کې، هم په دې جمع کې. یعنی په دې وخت کې چې کېږي آرټیکلونه تغییر نه کوي. آرټیکل هماغسې لکه څه رقم چې په نیوټرال کې دی همداسې به په اکوزیټیو کې مي. د مثال په ډول ته که اوس وایي ein هاوس، نو ته په اکوزیټیو کې یو کور ته به چې وایي، بیا به وایي ein هاوس، هغې ته به هم چې وایي ein هاوس وایي. لکه دلته موږ مختلف مثالونه لیکلي، تاسو کولی شئ چې مثال دواړو ته یو مثال وکاروئ. ein هاوس ein هاوس، په اکوزیټیو کې هم یو ein هاوس، یا ein هاوس ein بغوتکین، دواړو ارټیکلونه دست دي ځکه. او اوس دلته eine فغاو ښځینه لپاره، لیکن په اکوزیټیو کې هم eine راځي. یعنی دا نه ده چې په نومینټیو کې آینه راغی، نه په اکوزیټیو کې هم آینه راځي، ځکه دا شین خط مې کش کړی ایدې دا معنی چې په دې دواړو کې تغییر نه کوي. کوم یو کې تغییر کوي ګوره دا مې په چوکاټ کې نه ده راوستی. او په جمع کې لکه څنګه چې دې ته وجود نه درلوده، دې ته وجود هغه آرټیکل وجود نه درلوده، همداسې په اکوزیټیو کې هم د جمع لپاره آرټیکل وجود نه لري. دوستانو دا ډیره مهمه نقطه ده. یعنی صنف کې عموما هلکان چې غلطیږي په امتحان کې او په هغه کې هلته جمع لیکلي، تا ته وایي دې آرټیکل ولیکه، نو تاسو صحیح نه یاد کړی او په نورو کورسونو ته ناست چې په بل ژبې باندې بیا نو ته په دې شي نه پوهېږې. کوشش وکړه ژبه چې یادوې په خپله خوږه پښتو ژبه زده کړه، جرمني ژبه چې پې پوه سې. اوس راځو دوستانو، موږ راځو ډاټیو ته راځو. ګورئ ډاټیو کې چې ده دلته ګورئ په اکوزیټیو کې عین په عینن بدل سو. صحیح ده؟ موږ ویلي چې عین من اوس دلته عینن من باندې بدل سو. اوس یا عینن کافي، دلته بل مثال هم لیکلی، خو ته کولی شې چې یو مثال ټولو ته وکارې، عین من عینن من. او په ډاټیو کې به څه بدلیږي؟ عینم من. یعنی ډاټیو یو نوم چې ده ام ورسره راځي، د اکوزیټیو سره په آخر کې ان راځي. دا په ذهن کې وساتئ. او استاد ویلو عینن د اکوزیټیو لپاره راځي، عینم د ډاټیو لپاره راځي. دا هم باید ذهن کې کېنه. ان چې براته په آخر کې دا د نوم اکوزیټیو ده، او چې ام راته دا چې دا ډاټیو ده. لکه اوس einem Freund، einem Freund. اوس وګورئ دلته خو تغییر ونه کوو. په نیوټرال کې، په اکوزیټیو کې نیوټرال کې عین په عین پاتې سو، په خپل حالت پاتې سوی، لیکن دلته تغییر کوي. په ډاټیو کې چې کوي تغییر کوي. einem Auto. ولې؟ ځکه ما تاسو ته وخت لږ تشریح کوم، خو بیا هم درته وایم چې دغه ځای کې په ډاټیو کې مسکولین او هغه څه دي مسکولین او نیوټرال په یو رقم دي. یعنی دا آرټیکلونه یو رقم دي. ګورئ einem Freund، دلته هم einem ده. ګورئ einem Freund یعنی داس هم په einem بدلیږي. صحیح ده؟ einem یعنی نامعلومه، einem Auto. صحیح ده؟ لیکن دا دواړه بیا فرق کوي. دلته جمع کې نه لري، لیکن دا فرق کوي. د مثال په ډول ښه متوجه اوسئ، ډېر په زړه پورې درس دوستانو. اوس راځو دوستانو د ښځینه لپاره. دلته عینه و، دلته هم عینه و. ګورئ په نومینټیو کې هم عینه فخو و، لیکن په اکوزیټیو کې هم عینه بنانه سو. صحیح ده؟ عینه فخو عینه بنانه. ته کولی شئ داسې هم کولی شئ چې عینه فخو په اکوزیټیو کې هم عینه فخو راځي، لیکن په ډاټیو کې به چې راځي عینه په چی بدلیږي؟ عینر باندې بدلیږي، صرف ار اضافه کیږي. لکه وخت چې دی په دې بدلیږي په ډاټیو کې هم دغه سي نامعلوم آرټیکل هم عینه په چی بدلیږي؟ عینر باندې بدلیږي. دا په ذهن کې واچوي. عینه په چی بدل سو؟ په عینر باندې بدل سو په ډاټیو کې. صحیح ده؟ ګوري په اکوزیټیو کې په خپل حالت پاتې، ځکه دا چوکاټ مشین رسم کړی دی، معنی دا تغییر نه کوي. دا دواړه یو رقم دي. ګوري دا دواړه یو رقم دي کې دا لکه څنګه چې نومینټیو کې نیوټرال دی کې هم د په ډاټیو کې فرق وکړو، هم دغه سي نومینټیو او په اکوزیټیو کې یو رقم لکه عینه فخو عینه بنانه. صحیح ده؟ په اکوزیټیو کې دواړه عینه راغی، لیکن په ډاټیو کې په چی بدلیږي؟ په ډاټیو کې په عینر باندې بدلیږي. په چی باندې بدلیږي؟ عینر Freunden. ان شاء الله دا بدن نوزي. او بل په د جمع لپاره په ډاټیو کې د جمع لپاره دی ډاټیو کې جمع لپاره موږ آرټیکل هم نه لرو، لکه څنګه چې موږ په اکوزیټیو کې نه لرو، لکه څنګه چې موږ په نومینټیو کې جمع لپاره آرټیکل نه لرو، همدغسې په ډاټیو کې هم موږ آرټیکل نه لرو. اوس خو به م یاد سوي. صحیح ده که نه؟ اوس به تکرار ته ضرورت نه وي، خو بیا یې هم درته تکراروم. په نومینټیو کې د نارینه لپاره عین مثال عین من، د نیوټرال لپاره هم عین راځي، عین هاوس، لکه دا 10 هاوس دی په خاطر عین هاوس، او د ښځینه لپاره
آینه فغو آینه راځي چې یعنی یوه ښځه او د جمع لپاره وجود نه لري. په اکوزیټیو کې عینن عین په چی بدلیږي عینن باندې بدلیږي او دا په خپل حالات پاتې کیږي. دا دواړه په خپل حالات پاتې کیږي. عین دلته هم عین پاتې کیږي که عین هاوس عین بغوت خین یا عین هاوس په اکوزیټیو کې هم عین هاوس راځي لکه همدغسې دا دواړه هم په یو حالت پاتې کیږي. عینه فغو عینه بنانا ګوره دواړه هم په یو حالت پاتې شي دا او په جمع کې دلته هم وجود نه لري که ګوره ارټیکل وجود نه لري په جمع کې په نامعلوم ارټیکل کې. خو په داتیو کې بیا فرق کوي. عین په چی بدلیږي عینم باندې بدلیږي. په چی باندې بدلیږي عینم باندې بدلیږي. او په نیوترال کې هم په عینم یعنی دا دواړه دغه دواړه څنګه دي دا دواړه سره یعنی یو رقم دی. یعنی په مسکولین کې سره رقم عینم وو په نیوترال کې هم عینم وو. او په فیمینین کې بیا فرق کوي. عین په چی بدلی عینه په چی بدلیږي عینه په عینر باندې بدلیږي. په چی باندې عینر باندې بدلیږي عینر خوند او په جمع کې وجود نه لري. دینه نور نه اسانيږي. دا اخرنی هغه ده چې ورته وای لیمټ ده. دینه نور نه اسانه کیږي درس. اوس راځو دوستانو بل جدول ته. دا جدول چې دا من خو نامعلوم ارټیکلونه ویل اوس معلوم ارټیکل وای. معلوم ارټیکل ته په جرمني ژبه کې څه وای definite article یا bestimmt article چې دا دوه نمونه زده کوي definite یا bestimmt article. صحیح ده. اوس راځو دوستانو معلوم ارټیکل نامعلوم باندې خو ښه پوه شئ زه سرم په خلاص. اوس definite article معلوم ارټیکل باندې زه تاسو چې کوم پوه کوم. په معلوم ارټیکل کې وګورئ definite article یا bestimmt article چې ورته وایي په دې باندې پوه کوم. راځو اول د جدول ته راځو. دا جدول څه رقم درته په برخو ویشم. صحیح ده. اول باندې تا دا یاد چې مسکولین چې وایي نارینه ته وایي نیوترال چې وایي مؤنث نه نارینه نه ښځینه فیمینین چې وایي فیمینین دې ته وایي چې ښځینه ته وایي او پلورل چې وایي پلورل وایي جمع ته وایي. اول باید تا په دې سر خلاص دا چی بیا وروسته جدول زده کوی سي. یا دې باندې باید ته پوه سې چې نومینټیو چی وایي اکوزیټیو چی وایي داتیو چی وایي. دا مې تشریح کړی. دا ساده حالت د حرکت په حالت کې سکون په حالت کې او داسې اکوزیټیو چې صرف شخص پورې اړه ولري دوم پورې اړه ونه لري افعال او داتیو چې دوم غړي پورې اتمان اړه لري ارفیل چې وی کنه. یعنی دې باندې بیا ورسته بحث کوو. موږ داتیو اکوزیټیو کې بیا ډیر درسونه ورسره لرو سمره بیا په دې باندې بحث کوو. خو اوس موږ ارټیکل باندې خبرې کوو. اوس معلوم ارټیکل د نومینټیو کې چې ټول په کمنټ کې ولیکئ. معلوم ارټیکل چې په نومینټیو کې معلوم ارټیکل دی ده. تو سوای دی هغه سړی دی من. که څوک درته وایي په نومینټیو کې ارټیکل چې ده په نومینټیو کې معلوم ارټیکل ته ورته دی ده مستقیم ورته دی من نه وای. من څه ده اسم ده. من ارټیکل نه ده ګورئ. من څه ده یو ناون ده اسم ده چې ده نومن ده نومن ده من چې ده من ارټیکل نسی کېدلی. دی ارټیکل ده او من چې سو من دلته اسم سو. اوس وای دی من هغه سړی. صحیح ده. د مؤنث لپاره ارټیکل چې ده دوستانو ارټیکل چې ده دس ده چې دس. مثال چې ده هاوس نوم یعنی ګوره دس هاوس یعنی دغه هاوس دا کور چې ده دا نه نارینه نوم ده او نه ښځینه نوم ده. دا په ذهن کې کېنوئ. صحیح ده. دس ښه نارینه لپاره دی راغی د مؤنث لپاره چې راغی دس راغی. دا په یاد زده کړئ. دا ډیر مهم ده. بل راځو فیمینین ته. فیمینین کې ته یعنی ښځینه لپاره معلوم ارټیکل چې ده دی ده دی. مثال یې ووایه که څوک ورته مثال ورته دی فغو هغه ښځه دی فغو. ما تاسو ته ویل چې کوم وخت کې معلوم ارټیکل استفاده کوو کوم وخت کې نامعلوم. دا مې ته په اول د درس کې تشریح کړ خو بیا هم لږ درته تشریح کوم. که چیرته د یو ښځې په باره کې تاته معلومات وي د هغې خصوصیات درته معلوم وي بیا به ورته عین نه وایې عینه نه وایې بیا به ورته وایې دی فغو. ځکه تی نوم پیژنې تی پیژنې چې تا هم صنفی ده یا تا خپلوان ده نو بیا به ورته عین نه وایې عین فغو به ورته نه وایې بیا به ورته چې وایې بیا به ورته وایې دی فغو بیا به معلوم ارټیکل وي. صحیح ده. او د جمع لپاره ګوري موږ نامعلوم ارټیکل کې جمع نه درلود نومینټیو کې لیکن په معلوم ارټیکل کې موږ جمع لرو. دې ته باید ډیر فکر وي. که څوک درته وایي چې هغه موټرې ډېرې موټرې وي. صحیح ده. هغه ګاډي بیا به څه وایي یو خو ورته نشي ویلی ګاډي خو یو نه ډیر وي بیا ورته دی اوتوس. 10 اوتو خو یو موټر 10 اوتو وایي. صحیح ده. خو چې ډیر موټرې بیا به څه بیا ورته دی اوتوس. ګوره دی اوتوس ګورئ. صحیح ده. دی اوتوس دا هم درنه له یادونه وځي. صحیح ده. دی اوتوس. اوس راځو دوستانو دینه اکوزیټیو ته وګوره. په نومینټیو باندې تاسو 100% پوه شئ ان شاء الله کنه. د نارینه لپاره دی او د ښځینه د مؤنث لپاره دس او د ښځینه لپاره عین هغه دیو او د جمع لپاره هم چې دیو.
فرق د دې دواړو که څوک درته وایي چې د دې دواړو دی ترمنځ فرق څه شی ده، دلته هم دی ده دلته هم دی ده، ته به ورته څه وایې؟ ته به ورته دا دی چې ده دغه دی دا دی چې ده دا چې ده د یو نفر لپاره راځي. چې لپاره راځي؟ یو نفر مؤنث لپاره راځي. او دا چې ده مؤنث لپاره نه راځي، کاغه مخنث وي، کاغه یعنی مذکر وي او کاغه فیمینین وي، د ټولو جمع لپاره چې راځي موږ چې استفاده کوو. ګوري که چیرته یو نه ډیر من هغه وي نارینه نومونه وي، که یو نه ډیر مخنث نومونه وي، که یو نه ډیر ښځینه نومونه وي، موږ چې یو نه ډیر سو بیا ورته چې استفاده کوو؟ دی استفاده کوو. ځکه اوتو خو دلته 10 اوتو ده، نو دې په خاطر چې یو نه ډیر سو چې ورته استفاده کوو؟ ورته استفاده کوو دی. نو دې دواړو دی ترمنځ فرق باندې پوه شو چې دا دی چې لپاره دا دی چې دی یو نفر لپاره او ښځینه لپاره، او دا بل دی چې ده دا دی چې ده دا دی د جمع لپاره، کاغه د نارینه وي، کاغه د مخنث وي او کاغه د ښځینه وي. اوس راځو دوستانو منګه د اکوزیټیو لپاره. چې لپاره اکوزیټیو کې منګه اوس مثالونه لو. په اکوزیټیو کې که څوک درته وایي چې معلوم ارټیکل څه ده، ته به ورته معلوم ارټیکل په اکوزیټیو کې دی په دین بدلیږي، په نومینیټیو کې دی ده، په اکوزیټیو کې په چی بدل سو؟ دین باندې بدل سو. ارټیکل څه ده ولیکه، په کمنټ کې ولیکه د معلوم ارټیکل په اکوزیټیو کې نارینه لپاره څه ده؟ دین ده. چې معلوم ارټیکل دین ده، دا د باید یادونه وځي. مثال وایي که څوک ورته مثال ورته دین من، دین کافي، لاندې ورته وایي سید دا مثال سو، یعنی یو اسم ورسره استفاده کوي کنه. او ورته وایي چې په نیوترال کې څه ده، د اکوزیټیو ارټیکل په نیوترال کې څه ده، یعنی چې مخنث نومونو کې څه ده، ته ورته 10 ده، ورته دا نه بدلیږي. ورته څه رقم چې په نومینیټیو کې او په اکوزیټیو کې هم همداسې ده، 10 په 10 پاتې کېږي، صرف نارینه کې بدلیږي. لکه سره چې موږ نامعلوم کې ویل چې دا دواړه صرف تغییر کوي، دا نور تغییر نه کوي، همداسې په معلوم ارټیکل کې هم دا دواړه تغییر کوي، دا نور تغییر نه کوي. دا هم باید فکر وي. دا چې کوي ان دا تغییر نه کوي، دا په خپل حالات پاتې کېږي، نومینیټیو او اکوزیټیو په خپل حالات پاتې کېږي. دا هم باید یادونه وځي. دا فرموله ذهن کې واچوئ. سیده ښه راځو دوستانو اوس دې باندې خو پوه شئ که نه. 10 ده معلوم ارټیکل په اکوزیټیو کې چې ده نیوترال لپاره 10 ده، او د فیمینین د ښځینه لپاره چې ده موږ ویل دا تغییر نه کوي، دلته چې دی ده دلته هم دی پاتې کېږي. دی فخو دلته هم ده، دی فخو یا دی بنانه فرض که موږ 2 مثال راخستې، ته کولی شې یو مثال ټولو کې استفاده کړې، دلته هم فخو دلته هم فخو دلته هم فخو، خو موږ دلته 3 مثالونه دي. ګوره دی فخو دی بنانه، صحیح ده، دی بنانه، یعنی په اکوزیټیو کې فیمینین لپاره ارټیکل چې ده دی ده، خو په اکوزیټیو کې د جمع لپاره څه ده، لکه څه رقم چې دلته یو شی وو دلته دی وو، په نومینیټیو کې په اکوزیټیو کې هم څه ده دی ده، دا تغییر نه کوي. تر اکوزیټیو کې اوس پوه شئ په اکوزیټیو کې د نارینه لپاره څه ده دین معلوم ارټیکل، د نیوترال لپاره 10 ده لکه د نومینیټیو په شکل، او د فیمینین لپاره ښځینه لپاره څه ده دی ده، چې دی لکه د نومینیټیو په شکل. همدغسې په اکوزیټیو کې د جمع لپاره ارټیکل څه ده دی ده، لکه نومینیټیو کې څه رقم درلود. اوس تاسو په نومینیټیو باندې پوه شئ، صحیح ده، په نومینیټیو باندې پوه شئ او په اکوزیټیو باندې هم پوه شئ، په معلوم ارټیکلونو. اوس به پوه ان شاء الله. دینه بعد چې پوه نه شئ بیا به لاړ شئ یوټیوب کې هم دا ویډیو وګورئ بار بار، صحیح ده. اوس راځو دوستانو داتیو لپاره معلوم ارټیکل څه که څوک ته ورته داتیو لپاره دیم ده، چې دی په چی بدلیږي؟ په دیم بدلیږي. په اکوزیټیو کې په دین بدلیږي، په داتیو کې په چی بدلیږي؟ دیم. که څوک ته وایي دیامن په نومینیټیو کې ده، دیامن په داتیو کې په چی بدلیږي؟ ته ورته دیامن په داتیو کې په دیم من باندې بدلیږي، په چی باندې؟ دیم من باندې بدلیږي. کړه اکوزیټیو کې په چی بدلیږي؟ ورته دین من باندې بدلیږي، خلاص دین. او په داتیو کې دیم باندې بدلیږي. ښه اوس نیوترال 10 هاوس په چی بدلیږي؟ په داتیو کې 10 هاوس په دیم هاوس باندې بدلیږي. دلته اوس یو بل مثال ما چولای، لکه اوس وای 10 اوتو په چی بدلیږي؟ دیم اوتو بدلیږي، صحیح ده، په چی باندې؟ دیم اوتو باندې بدلیږي. دې هم باید فکر وي، صحیح ده. لیکن په اکوزیټیو کې نه بدلیږي، 10 په 10 پاتې کېده. ګورئ په داتیو کې بدل سو. په داتیو کې 2 خبرې په یاد ولرئ. په داتیو کې نیوترال، ګورئ مسکولین او نیوترال دا دواړو ارټیکلونه یو رقم دي. په داتیو کې دلته هم دیم ده، دلته هم دیم ده، یعنی دغه 10 او دیا دواړه په دیم باندې بدل سو. چی باندې بدل سو؟ دیم باندې بدل سو. دې ته باید شي ډیر فکر وی چې درنه غلط نسی. اوس راځو دوستانو د فیمینین لپاره چی ده؟
دی په چی بدلیږي په دیا باندې په داتیو کې په چی بدلیږي په دیا باندې بدلیږي دا باید په یاد ویاسي دی په دیا بدلیږي لیکن په اکوزیټیو کې په خپل حالت پاتې و کنه دی په نومینټیو کې په اکوزیټیو کې هم په دیو او په داتیو کې په دیا باندې بدلیږي په جمع کې بیا په چی پلورل په چی جمع کې په چی بدلیږي جمع کې دی په دن باندې بدلیږي په چی باندې بدلیږي په دن باندې بدلیږي دی په دن باندې بدلیږي دا درنه لیاده ونوزي دن ښه اوس تاسو نه پوښتنه کوم تاسو کوشش وکړئ چې په کمنټ کې دا ویډیو که څوک ګوري دا ویډیو چې څوک ګوري تاسو اوس په کمنټ کې ولیکئ زه تاسو نه پوښتنه کوم په نومینټیو کې معلوم ارټیکل څه ده په نومینټیو کې معلوم ارټیکل نارینه لپاره څه ده څوک ویلای شي دی ده په نومینټیو کې د نیوټرال لپاره معلوم ارټیکل څه ده داس ده په نومینټیو کې د خزینه لپاره معلوم ارټیکل څه ده دی ده په نومینټیو کې د جمع لپاره ارټیکل څه ده نومینټیو کې دی ده اوس راځو اکوزیټیو ده په اکوزیټیو کې د نارینه لپاره په اکوزیټیو کې د نارینه لپاره مسکولین لپاره ارټیکل څه ده دی په دن بدلیږي په نیوټرال کې د په اکوزیټیو کې نیوټرال لپاره ارټیکل څه ده داس په خپل حالت پاتې کیږي داس ده او په فیمینین کې څه ده دی په دی یعنی په خپل حالت پاتې کیږي سره کوم په نومینټیو کې دی په خپل حالت پاتې کیږي که څوک درته وایي په اکوزیټیو کې د جمع لپاره ارټیکل څه ته ورته لکه سره کوم نومینټیو کې او په اکوزیټیو کې هغه کې چې کې پاتې کیږي خو یو بل خبره تم باید فکر وي تاسو یو بل خبره تم فکر په داتیو کې که څوک درته وایي چې معلوم ارټیکل څه ته ورته دیم ده چې ده دیم ارټیکل څه ده دیم او د نیوټرال لپاره یعنی 10 په چی بدلیږي په دیم باندې دی کې هم دیم ده لیکن خزینه لپاره په چی ده دی په چی بدل سو دی په دی باندې بدل سو او دی په دی باندې بدل سو دا باید یاد ونوځي او د جمع لپاره په دن باندې بدل سو په چی باندې دن اوس یاد سو ګورئ زه اوس مثالونه پکې علوم کله مرته ویل د جمع لپاره د معلوم ارټیکل په داتیو کې چی ده د جمع لپاره معلوم ارټیکل په داتیو کې دن ده دن چې دن خو د نوم په اخر کې چې یو ان هم اضافه کیږي دې تم باید فکر وي چې یو نون ان هم اضافه کیږي دې تم باید فکر وي لکه د مثال په ډول den Freundin چې den Freundin ښه راځو دوستانو راځو کوم وخت کې ارټیکل نه استفاده کیږي تاسو معلومات نامعلوم ارټیکل یاد کړل نامعلوم یاد کړل نامعلوم چې عین په کې استفاده کوو معلومه یاد کړل دی داس دام چې پکې وکنه اوس راځو کوم ځکه ارټیکل نه استفاده کیږي دی باندې اوس تاسو په کوم سره راځو کاین ارټیکل کوم وخت نه استفاده کیږي Sachen die man nicht zählen kann شیان چې یو سړی نسی جمع کوله Sachen کوم شیان چې جمع کوله نسی زخت ډیر وي جمع کوله ونسی اوس دا شیان چې د مثال په ډول zum Beispiel Zeit وخت نه جمع کیږي بعض شیان جمع کیږي ګوري وخت چې دا ارټیکل لري لیکن کله چې جمله کې استفاده کوو ارټیکل ورته مې استفاده کوي په جمله کې دا په ځین کې کېږي Zeit وخت ده کنه وخت خو ارټیکل لري د پټول پويږي لیکن په دې کې نو موږ وایو چې کوم وخت کې ارټیکل استفاده کوو هغه شان چې نه جمع کیږي لکه د مثال سره Zeit Lust Geld جمع کیږي لیکن دلته په دې لیست کې راوړی Glück Hunger Durst 1 2 3 4 5 6 نمونه په یاد کړئ Zeit Lust Geld Glück Hunger Durst benutzt man ohne Artikel وای استفاده کوي سړی دغه نمونه چې بدون د ارټیکل نه استفاده کوي په جمله کې بدون د ارټیکل نه استفاده کوي او بل په کوم وخت او اون ارټیکل وای په کوم وخت ته بل چې بدون د ارټیکل نه استفاده کوي چې لکه مثال ته یو چاته چې زیم خپل مسلک ورته خې ته زم فرض کړه انجینر یم سره زه سم زه انجینر یم دی انجینر ده کنه زه د سینوام چې ich bin دی انجینر نه غلط راځي ځکه موږ دی وخت باید ارټیکل استفاده نه کو دی باید استفاده نه کو ځکه ته خپل مشخص ته وایي چې زه خپل مسلک ورته خې زه سم ich bin plus Beruf ته خپل Beruf یا خپل مسلک ورته خې په دی وخت باید ارټیکل نه استفاده کوي څه وایي ich bin اوس فرض کړه ته پیلوټ ته فرض کړه پیلوټین یو خزینه ته پیلوټ یې ته اوس وایي چې زه یو پیلوټ یم نو ته به داسې نه وایي چې زه ich bin die Pilotin غلط راځي نو ته به ارټیکل نه استفاده کوي په دې کې دلته وایي ich bin Pilotin von Beruf چې ich bin Pilotin von Beruf
اوس خو میاد شو دوستانو کوم وخت ارتیکل استفاده کوو په کله چې هغه شان چې نه جمع کیږي لکه چې Zeit Lust Geld Glück Hunger Durst Zeit وخت وای Lust یعنی چې سره یو چې زړه کیږي کنه ته ich habe Lust زمي کیږي یا قلرم کنه Geld په روپیو ته Glück قسمت وای Hunger لوګي ته وای Durst تند ته وای دا باید په یاد وزدوي اوس تاسو ته چې کوم دوستانو فرض کا اوس دا نفر وایي کنه ما تاسو اوس دا سایت دا راخلو دي کې یو مثال جوړو په دې سایت کې یو مثال جوړو دې سایت کې فرض کا دلته دوست دا نفر وایي زه وخت لرم سیده زه وخت لرم نو د سینې څه کولای چې ich habe دلته باید ارتیکل استفاده نه کی سایت خو ارتیکل لري خو موږ دلته نه استفاده ich habe Zeit ارتیکل استفاده نه نو دې کې ارتیکل استفاده کوي ich habe Zeit ځکه ته ارتیکل نه استفاده کوي ارتیکل لري Zeit لیکن موږ دلته ارتیکل ورته نه استفاده کوي ich habe Zeit ته بلند وای ich habe Zeit زه وخت لرم سیده اوس دوستانو راځو په دې کې اوس چې تاسو دغه دوه جدول یاد کوو اوس دام په مغز کې پښکاری کوم اوس مثالونه پکې حلو په دې کې چې دی په دې کې مثالونه حلو چې تاسو خز دسي او تر عمره پورې ملیادونه وځي سیده راځو دوستانو ښه دوستانو راځو اوس دې کې مثالونه حلو چې دا کوم درس هم ویل دا اوس په مغزو کې سیف سي سیده دا شخصي کورس درس ورکړی خو دلته استاد ته به سر نه حلومه ښه Das ist ein Stuhl ګوري ښه متوجه دلته اول عنوان به ګوري Was ist das وای دا څه شی دی schreiben Sie Sätze ولیکئ تاسو Sätze جملې ولیکئ وای تاسو جملې ولیکئ Was ist das دا څه شی دی تاسو دې لپاره جملې ولیکئ په چی شي کې په فرض کې دلته تاسو ته معلوم ارتیکل دلته نامعلوم درکړ شوی دی تاسو به معلوم ولیکئ د مثال په ډول ګوري مثال دلته درکړی ده مثال درکړی ګوري Das ist ein Stuhl وای دا ده ګوره دې شتول ده کنه ښه متوجه اوسئ اول باید تاسو دا یادي دغه سیز ارتیکل هم باید دا نارینه نوم ده کنه دې شتول ده اوس دې کې یو مثال ورکړئ Das ist ein Stuhl ټول ولیکئ په کمنټ کې ولیکئ Das ist ein Stuhl وای دا ده یوه چوکۍ ګوري ein چې کله راغی دا څه شو یوه چوکۍ د معلومه نه ده څه رقم چوکۍ د نامعلوم دی دې په خاطر باندې موږ وایو Das ist ein Stuhl دا ده یوه چوکۍ اوس زه وایم چې اوس کله پوه شم چې دا خو عصري چوکۍ ده یعنی خصوصیات باندې پوه شم چې دا عصري بیا چې بیا به عین نه وایم بیا چې Der Stuhl ist modern چې Der Stuhl ist modern وای دا چوکۍ چې ده عصري ده اوس چې کله زه په عصریتوب یې پوه شم بیا وایم چې هغه چوکۍ دی وایم آینه بیا نه وایم بیا چې کوم بیا آینه نه وایم اوس راځو دا دویم مثال تاسو حل کړئ اوس وای Das Bild داسې ده مخنث نوم ده Das ist ein Bild موږ ویلو چې د داس لپاره معلوم ارتیکل څه ده په نومینټیو کې ein ده کنه Das ist ein Bild وای دا یو هغه ده یو تصویر ده Das ist ein Bild دا یو تصویر ده سیده لیکن دلته معلوم نه ده چې کوم تصویر ده اوس که موږ دا وایو چې دغه دا ډیر قیمتي تصویر ده چې کله پوه شو قیمتي ده بیا به څه Das Bild ist teuer بیا das استفاده کوو ein په ځای څه استفاده کوو Das Bild das استفاده کوو ein بیا نه استفاده ein دلته نامعلوم و اوس چې پوه شو دغه تصویر قیمت ده بیا به څه Das Bild ist teuer وای دا هغه څه ده چې ده دا عکس چې ده دا قیمت ده Das Bild ist teuer اوس راځو دریم ته دا تاسو حل کړئ مثال په ډول دلته وای Das Buch چې ته وای کتاب ته وای Das مخنث نوم نه نارینه ده او نه ښځینه ده موږ ویل چې د مخنث لپاره موږ چې ارتیکل چې په نومینټیو او اکوزیټیو کې چې ده ein ده ګوره Das ist ein Buch وای دا یو کتاب دی اوس که ته وای چې دا کتاب په زړه پورې دی چې کله په خصوصیات باندې پوه شو چې په زړه پورې دی بیا به ein نه وای ein نامعلوم لپاره بیا به څه وای Das Buch ist interessant Das Buch ist interessant وای دا کتاب په زړه پورې دی نو وخت چې کله وای دا کتاب په زړه پورې دی بیا به das استفاده کوي ځکه تا خصوصیاتو باندې پوه شو معلوم شو ده Das Buch ist interessant اوس دا بل تاسې حل کوي Der Laptop نارینه نوم ده د نارینه لپاره نامعلوم ارتیکل څه و ein کنه Das ist ein Laptop وای دا یو لیپټاپ ده څه ده یو لیپټاپ ده نامعلوم ارتیکل څه وسولته ein سو Das ist ein Laptop وای دا یو لیپټاپ ده اوس که چیرته زه وایم چې دا لیپټاپ ډیر ښه لیپټاپ ده ګوت ورته وایم کنه بیا به معلوم ارتیکل استفاده کوم Der Laptop ist gut څه Der Laptop ist was gut Der Laptop ist gut وای دا لیپټاپ چې دی
ډیر ښه دی یعنی ښه دی der Laptop is good. اوس راځو پنځم مثال ته دی شتفت قلمونو ته څه وایي شتفت یو شتفت دی شتفت قلمونه ګوره هلته لیکلي چې جمع ده موږ ګوري ما تاسو ته ویلو که زه اوس ورته وایم چې دې ارټیکل څه شی دی څوک یې راته ویلی شي اوس یې چا په ذهن کې پاتې ما ورته ویلی چې په نامعلوم ارټیکل د جمع لپاره د ښځینه د ټول لپاره وجود نه لري نامعلوم ارټیکل د جمع لپاره وجود ګوره دلته ارټیکل هم نه ده ګوره عین او عین هم دلته نه دغه کړی ګورې das sind Stifte ګوره دلته دې ټولو کې عین راغی ګوره دلته نامعلوم ارټیکل دلته هم راغی دلته هم نامعلوم ارټیکل راغی unbestimmter ارټیکل دلته هم راغی لیکن دلته رانغی ته به استاد چې دلته ولې رانغی دا نامعلوم ارټیکل ځکه چې موږ په جدول کې ویلو چې نامعلوم ارټیکل د جمع لپاره وجود نه لري یو نسو ویلی ته اوس قلمونو ته یو قلم ویلی سي ته داسې ویلی سي چې یو قلمونه خو غلط ده نو دې په خاطر موږ یو ورته نسو ویلی نامعلوم ارټیکل نسته وایي چې das sind Stifte وایي دا دی قلمونه das sind Stifte اوس معلوم ارټیکل لرو د جمع لپاره موږ څه ویلو معلوم ارټیکل جمع لپاره اوس چې وایي چې دغه قلمونه نه وي دي څه رقم به وایي یعنی په خصوصیت باندې پوه شو ځکه معلوم شو چې په خصوصیت پوه شو بیا معلوم ارټیکل استفاده کوي دی استفاده کوو چې جمع لپاره څه دی Die Stifte sind neue چیشه Die Stifte sind neue وایي قلمونه څه دي نوي دي دا در سره ولیکئ کمنټ وکړئ لیکئ کوشش کوئ او کمنټ کوئ چې ادې اقل یو بل ورور خو به تاسو کمنټ وګورئ راسي او دا درس زده کړي یو بل ته خیر رسوئ که نه باید موږ بل ته خیر ورسو راځو شپږم مثال ته راځو دی بلومن ګورئ دی بلومن دلته بیا جمع ده او استاد خو موږ ته ویلو چې نامعلوم ارټیکل په جمع کې نسته دا خو ډېره ښه خبره کړې وه راځئ چې زه دا جمله وګورو das sind Blumen وای دا دی ګلان دي دا ګلان دي صحیح ده ګلان دي نو دلته ارټیکل وجود نه لري ارټیکل وجود لري نه لري اینډ ګوره دې کې موجود نه لري ځکه دا هم جمع ده دې کې موجود خو دې ټولو کې د نورو کې لري ځکه دا جمع نه ده دلته ارټیکل څه ده عین دلته نامعلوم ارټیکل عین دلته نامعلوم ارټیکل عین دلته نامعلوم ارټیکل عین لکه دلته نسته ځکه چې جمع ده دلته هم نسته ځکه چې دلته جمع ده das sind Blumen وای دا دی ګلان اوس معلوم ارټیکل خو لري که نه که معلوم نه لري معلوم څه ده معلوم خو چې کله په یو خصوصیت چې کله پوه شي چې دغه ګلان چې دي په زړه پورې دي wunderbar یعنی das die Blumen sind wunderbar نو بیا دې وخت کې معلوم ارټیکل استفاده کوو die Blumen sind wunderbar وایي ګلان چې دي په زړه پورې دي څه دي په زړه پورې دي نو اوس ګورئ دوستانو ښه متوجه اوسئ die Blumen sind wunderbar وایي ګلان چې دي په زړه پورې دي ګورئ das sind Blumen نامعلوم ارټیکل یعنی وای دا ګلان دي معلوم نه دي چې کوم ګلان دي بیا ته ورته چې هغه په زړه پورې چې کله دی هغه په زړه پورې ګلان دي بیا معلوم شو die Blumen sind wunderbar اوس راځو بل مثال ته دوستانو دی وازه چې ته ګلدانۍ ته چې وایي دی کې موږ ګل ږدو که نه وازه اوس څنګه وایي das ist eine Vase ځکه دی وازه ده ښځینه نوم ده که نه وګوره دلته ارټیکل پیدا که نامعلوم ارټیکل لري ځکه ښځینه نوم ده که نه das ist eine Vase اوس که چې ته وایي چې diese Vase وایي دا ښایسته ګلدانۍ ده څنګه به وایي die Vase ist schon وخت چې پوه شي یو خاصیت دی ورته یاد که schon نو دلته بیا څه راځي die Vase ist schon نو ارټیکل بیا څه شو دلته معلوم ارټیکل دی سو نامعلوم پکې څه و eine das ist eine Vase eine دلته څه شو نامعلوم ارټیکل شو یعنی دا یوه ګلدانۍ ده معلومه نه ده کومه ګلدانۍ ده چې زه ورته وایم چې ښایسته ګلدانۍ ده بیا هغه ګوره پښتو کې هم هغه راغله die Vase ist schon هغه ګلدانۍ چې ده څه ده ښایسته ده شون ده نو په دې وخت کې څه راوړو شون لیکو دلته باید څه ولیکل شي شون die Vase ist schon وبخښئ دلته دوستانو دا او معنی پاتې ده ښه شون تاسې او ولیکئ صحیح ده او تاسې صحیح ولیکئ صحیح ده شون ښه اوس دوستانو راځو اتم مثال ته راځو اتم مثال چې دی تو دروازې ته وایي ښه یو که په او املاوت باندې راغی بل او باندې اگر د او باندې بیا غټې دروازې ته وایي دوپالي دروازې ته بیا تور وایي بیا په بل او باندې او که په دې او املاوت باندې راغی دا وړکۍ دروازې چې وایي تور وړې دروازې دی تور دلته دا تور چې دا دوستانو ښځینه نوم ده څنګه وایي چې دا یوه دروازه ده das ist eine Tür
وای دا یو دروازه ده ګوره دلته نامعلوم ارټیکل چې سو عین سو اوس که چیرته وای چې دغه دروازه خلاصه ده ګوره ته په یو صفت باندې بوس کومه دروازه ښه هغه دروازه چې خلاصه ده دی تو is open خلاص ته open وای کنه نو مونږه دلته چې وایو دی تو is open دا ان د اخر کې خاصه ښکاری نه اند سیده نو اوس په دې باندې تاسو پوه شئ یعنی په دې مثال په ټولو باندې پوه شئ چې نامعلوم ارټیکلونه کوم یو او معلوم ارټیکلونه چې ګوره دې کې نامعلوم او معلوم دې کې معلوم نامعلوم او معلوم دې کې نامعلوم او معلوم ارټیکل د ټولو کې درته په نښه کوم دې کې نامعلوم ارټیکل او معلوم ارټیکل نامعلوم ارټیکل جمع کې وجود نه لري د خاطر نسته خو معلوم ارټیکل وجود لري جمع کې نامعلوم ارټیکل وجود لري خو معلوم ارټیکل پکې شته دې کې نامعلوم ارټیکل دا ده آینه ده دې کې نامعلوم ارټیکل آینه ده دلته معلوم ارټیکل دی ده دلته هم دی ده ان شاء الله اوس راځي یو بل مثال پکې حلو چې نور هم په دې درس باندې چې فکس دغه خبره ابراهیم عابد خبره فکس کمپنی په پوښتې سي ده اوس راځو یو بل مثال پکې چې کو حلو دوستانو راځو دلته یو بل مثال حلو په دې هغه کې دا مثال به څه رقم ګوري ښه متوجي اوسئ دوستانو دلته لیکلي دي اګینسنسي وای تاسو مکمل کې چې دی انډیفینټ ارټیکل ام اکوزیټیو نو دلته چې کوم نامکمل هغه دي چې دا نامعلوم ارټیکلونه دي تاسو باید چې کې اوس نامعلوم تاسو ته معلومیږي چې دلته چې راځي 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 اوس چا چې نامعلوم ارټیکلونه یاد هغه به ډیر زر جواب ورکړي زه یو مثال درته وایم ګوره کولی چې شته وایي کولی هغه کوم قلمو کې به چې موږ رنګ اچوو پخوا وختو کې به چې وکنه د جمهوریت په اول سرو کې دغه وختو کې دا قلمونه یعنی دا رنگ خودکار قلمونه مرته چې مرته کولی دی کولی نارینه ده نو موږ ویل په اکوزیټیو کې چې ګوره موږ دلته ویل په اکوزیټیو کې ګوره دلته موضوع څه ده اکوزیټیو دا ډیر مهم ده یعنی په اکوزیټیو کې بچی کې په اکوزیټیو کې به ځوابونه پیدا کوي ګوره کولی دی کولی کنه دی کولی په اکوزیټیو کې په چی بدلیږي ما تاسو ته ویلو جدول څه اوسې چا د غیرت ویل شي عینن باندې بدلیږي دی په چی بدلیږي عینن کولی عینن ولیکا عینن کولی ولیکا دی په چی بدلیږي په اکوزیټیو کې عینن باندې بدلیږي نارینه نوم په اکوزیټیو کې چی بدلیږي ارټیکل دی په عینن بدلیږي صحیح ده یعنی عین په عینن بدلیږي صحیح ده دم بدلا ده ونوزي اوس راځو دوستانو دویم جواب تاسو ورکړئ 10 اوټو په اکوزیټیو کې څه رقم نامعلوم ارټیکل به چوي اکوزیټیو کې نامعلوم ارټیکل څوک ویل شي اکوزیټیو کې 10 چی شه ده دلته 10 اوټو ده معلوم ارټیکل نامعلوم به چی په اکوزیټیو ما درته ویل چې دا تغییر نه خوري لکه 10 اوټو په عین اوټو باندې یعنی په خپل حالات پات کی لکه څنګه چې پاغه کیو کنه لکه څنګه چې په چی ورته وای په نومینټیو کیو دلته چی راځي عین اوټو چی شه عین اوټو یعنی عین اوټو یو اوس راځو ساعت دی ساعت کې څوک ویل شي دی او ساعت سو کنه او نو اوس دی او لپاره موږ نامعلوم ارټیکل دی په چی بدلیږي نامعلوم ارټیکل په اکوزیټیو کې آفرین هر چمچه آینه لیکلې هر چمچه آینه لیکلې هغه صحیح ده آینه چی شه آینه اوس راځو دوستانو بل مثال ته راځو کینده دلته دې ارټیکل به نامعلوم شي اوس نو تاسو معلومیږي تاسو څومره په اوبو کې دغه خبر وای څومره په اوبو کې اوس معلومیږي صحیح ده اوس زه پوهیږم چې تاسو څومره زده ده صحیح ده څوک ویلی شي د کیند ارټیکل څه ده نامعلوم ارټیکل د ماشومانو دلته چې چا لیکل ارټیکل نه لري ځکه جمع ده ما تاسو ته ویل نامعلوم ارټیکل نه لري کاغه اکوزیټیو وي کډاټیو وي دلته ارټیکل په جمع کې ګوره دا پلورل مطلب جمع بیا دلته ارټیکل نه لري دا ارټیکل نه لري نامعلوم ارټیکل نه کینده په خپل حالت پاتې کیږي آفرین اوس راځو دوستانو بلې برخه ته شیغم چترۍ ته وایي شیغم دی شیغم ده صحیح ده شیغم غیږن شیغم بیا د باران چترۍ ته وایي خو شیغم عموما چترۍ ته وایي صحیح ده دی شیغم اوس راځو دوستانو شیغم لپاره دی په اکوزیټیو کې به چی بدلیږي څوک ویلی شي څنګه وایي چې یوه چترۍ په اکوزیټیو کې نامعلوم ارټیکل چې راځي نه ریان صاحب تا تر اوسه نه ده زده کړی ولې داسې ورور ته به داسې یو کار وکړئ دلته راځي آینن لکه دلته چې
دی کولی ګوره نارینه ده عینن کولی دلته هم دی شیغم په چی بدل شو عینن باندې بدل شو ته باید دې مثالونه نقل وکوي دې ځینې نقل وکوه بیا ولیکه که بیخي پې نه پوهېدلې دا بعضې وخت امتحان کې درته تیار حل کړي ته باید هغې کې وګورې صحیح ده. اوس راځو دوستانو یو بل مثال دی کمپیوټر په چی بدلیږي څوک یې ویلی شي نامعلوم ارټیکل چې څنګه وایي یو کمپیوټر آفرین ګورئ دی په چی بدلیږي نامعلوم کې یعنی څنګه وایي یو کمپیوټر ګوره دلته دی په چی بدل شو دلته دی په چی بدل شو نو دلته هم همغه جواب ده نو څه ده جواب عینن کمپیوټر آفرین عینن ملیک عینن ولیکه. اوس راځو کاتس دی کاتس ده کاتس چې ته وایي پیشو ته وایي اوس څنګه موږ وایو چې یوه پیشو ښایسته پیشو صحیح ده دی کاتس پیشو ته وایي صحیح ده څنګه وایي چې یوه پیشو څوک یې ویلی دی په چی بدلیږي نامعلوم ارټیکل چې ده موږ ویلې چې په نومینټیو او اکوزیټیو یو رقم ده نومینټیو کې چې و آینه و که نه نو په اکوزیټیو کې هم چې وي آینه وي که نه دا خو باید زده وي که نه آینه صحیح ده. اوس راځو اخري مثال ته دې تمرین اخرني مثال ته ورځو په دې مثال کې هاوس دس هاوس دی هاوس معلوم ارټیکل چې ده دس هاوس یعنی مخنث نوم ده دې نامعلوم ارټیکل څنګه وایي چې یو کور نامعلوم ارټیکل به څنګه وي څوک ویلی شي دس هاوس په چی بدلیږي نامعلوم ارټیکل چې څنګه یو کور څنګه چې راځي آفرین لکه څنګه چې تاسو په نومینټیو کې ویلو همداسې په اکوزیټیو کې هم ده عین هاوس چی شی عین هاوس آفرین نو دا وګو په زړه پورې و که نه چې میاد شو که نه. اوس ورځو یو بل تمرین پکې اوس راځو دوستانو دا چې دا ډېر په زړه پورې تمرین ده یعنی übung ورته وایو که نه دلته وایي ergänzen Sie وایي مکمل کوي تاسې چې شی دی ډیفینیسیون ګوره definite article دا غلط لیکل شوی ده او definite یعنی معلوم ارټیکل ام اکوزیټیو په اکوزیټیو کې تاسو څه کوي definite یا bestimmt artikel په اکوزیټیو کې دلته هغه کوي فرض کړه د مثال په ډول ګوره wie findest du دلته څه راځي ګوره دی بلومن دلته څه راځي څوک ویلی شي معلوم ارټیکل استفاده کوي دلته څه راځي wie findest du ګوره دی بلوز ده که نه بلوز دلته څه راځي بلوز دی لپاره موږ څه راځي ګوره دلته دی د وخت دلته دی و دلته هم دی راځي تیار نقل مې درکړی ده دی چې شی په اکوزیټیو کې دی په خپل حالت پاتې کېږي اکوزیټیو کې مهم دا ده چې په اکوزیټیو کې دا ډېر مهم ده صحیح ده اوس خو په سر په خلاص په اکوزیټیو کې دی په خپل حالت پاتې کېږي wie findest du die Bluse صحیح ده. اوس راځو دوستانو دلته څه راغی دی راغی چې شی دی بلوزه صحیح ده دې باندې پیاس. اوس راځو دویمه جمله تاسو حل کوئ ګوره دی راک یا غوږ که نه دا من ته وایي که نه wie findest du دی په چی بدلیږي په اکوزیټیو کې څوک یې ویلی شي wie findest du دی په چی بدلیږي wie findest du دی په دین بدلیږي ما تاسو wie findest du den Rock. اوس دریم کې wie findest du ګوره دلته جمع ده شوه دلته څه راځي معلوم ارټیکل لرو ګوره جمع کې لرو مختص فکر می په اکوزیټیو کې څه راځي دلته جمع لپاره معلوم ارټیکل معلوم جمع لپاره wie findest du دی دلته دی راځي چې جمع کې دی راځي wie findest du die Schuhe وای بوټان د څنګه سو خوښ سو کنه wie findest du مطلب دا ده یعنی ته زو ورڅم هغه ته ما ته مثال خار ته زو تا بوټان ګورې زه ورته بوټان د خوښ سو wie findest du die Schuhe یعنی څنګه دې ارزیابي کړل یعنی څنګه ورته کار سو خوښ دي څو کنه wie findest du die Schuhe همداسې wie findest du die Rock wie findest du die Bluse کنه دا شان اخلي زی خرید کې. اوس ورځو دوستانو څلورمه جملې ته wie findest du ګوره das Kleid ده مونږ ویلو چې اکوزیټیو کې داس په خپل حالت پاتې کېږي ګوره دا په نومینټیو کې ده das Kleid که نه په اکوزیټیو کې په خپل حالت پاتې کېږي دلته څه راځي wie findest du das Kleid آفرین تکړه سئ das ګوره wie findest du ګوره دی Brille چې ته وایي عینکو چشمو ته وایي wie findest du دی په چی بدلیږي په اکوزیټیو کې دی په دی پاتې کېږي په خپل حالت پاتې کېږي wie findest du die Brille یا wie findest du دی ګوره دی هون په چی بدلیږي په اکوزیټیو کې دی خو په نومینټیو کې ده په اکوزیټیو کې په چی بدلیږي wie findest du den آفرین
wie findest du den Hund څومره ښایسته جملې دوستانو یعنی دې کې تاسو دغه درس څه شی سو تاسو سره پریکټیس وو دې نه سکرین شاټ واخلئ دا به ولیکئ در سره 2-3 دفعې دا ولیکئ صحیح ده اوس راځو دوستانو یو بل تمرین پکې حلو چې نور هم تاسو ارټیکلو کې مشکل له منځه لاړ شي یعنی حل شي صحیح ده راځو په دې تمرین کې چې ډېر په زړه پورې ده څه شی دی یو دغه دوستانو مخکې دې نه چې زه د تمرین باندې حل وکړم تاسو ول دا ویډیو وګورئ دې درس په باره کې ځکه چې دا ما تاسو سره وعده کړې چې راتلونکي ویډیو کې به تاسو ته دې درس ویډیو هم خپروم ښه متوجه اوسئ Definiter oder indefiniter Artikel. Definiter oder indefiniter Artikel معلوم یا نامعلوم ارتیکل ګوري معلوم او نامعلوم ارتیکل ته Was ist das? وای دا څه شی دی was ist das Das ist ein Laptop. Das ist ein Der Laptop Laptop ist neu. ګوره وای دا یو لپټاپ دا یو Was لپټاپ نه وای ist دا das? ګوره Das ist ein Regal. ګوره ein Regal Das Regal ist groß. Regal ist groß Was ist das? Das ist eine Kaffeemaschine. Die Kaffeemaschine ist alt. ګوري دې ویډیو کې خبره ده سوا ښه متوجه اوسئ دلته ویل چې was ist das نو چې که چیرته معلوم نه و کنه بیا به وایي das ist ein Laptop ګوره ein راغی indefinite article چې سو ماسکولین لپاره ein das ist ein Laptop اوس چې کله چې ته پوه شې چې دا نوی لپټاپ ده بیا چې کې der Laptop ist neu وخت چې نوی سو ګوره der راغی نو definite article چې سو der ماسکولین لپاره indefinite ein سو definite چې سو der سو اوس ګوره was ist das وای دا څه ده ګوره دا غیګال ده صحیح ده غیګال چې ته وایي الماري ته وایي صحیح ده بې پلو الماري ته چې ونه لري دا سوپر مارکیټو کې دي ګوره was ist das وای دا څه شی ده هغه das ist ein Regal وای دا یو چې ده یو الماري اوس چې ته کله پوه شې چې دا غټه هغه الماري ده بیا چې das Regal ist groß ګوره دلته das راغی das یعنی معلوم سو او ein چې کله راغی نامعلوم و وای was ist das ist ein Regal صحیح ده اوس دریم چې was ist das وای دا څه ده صحیح ده نو هغه ویل چې das ist ein Kaffeemaschine وای دا یو کافي ګوره eine ویل eine Kaffeemaschine نو دا نامعلوم سو فیمینین لپاره نامعلوم eine سو او چې die Kaffeemaschine ist alt وای die Kaffeemaschine څه ده alt یعنی زوړ دی نو دلته معلوم ارټیکل دی راغی صحیح ده اوس ویډیو ته ادامه ورکوو Wir sagen ein Nomen zum ersten Mal. Indefiniter Artikel. Also, ein Laptop, ein Regal, eine Kaffeemaschine. ګوره دې ویلې چې مونږ زاګ وای مونږ اول indefinite article په دې جملو کې څه ده ein Laptop ein Regal eine Kaffeemaschine وای دا څه دي نامعلوم ارټیکلونه دي صحیح ده Wir sagen ein Nomen noch einmal. Definiter Artikel. وای مونږ اوس definite معلوم ارټیکلونه په جملو کې ورته معلومو صحیح ده Also, der Laptop. Der Laptop دا څه سو معلوم ارټیکل سو Das Regal. Das Regal دا څه سو معلوم ارټیکل سو Die Kaffeemaschine. Die Kaffeemaschine دا څه سو معلوم ارټیکل سو صحیح ده دا اوس زمونږ د نن ورځې د ویډیو درس اوس راځو دوستانو لکه څنګه مې چې وعده کړی و چې تاسو ته په ویډیو کې په کوم یوټیوب کې چې ویډیو جوړوم تاسو ته ویډیو هغه د درس ویډیو هم خپروم دا ویډیو مې درته ثبت کړه اوس راځو دا تمرین حل اوس زه ګورم چې چا څومره زده سو څومره په مغز کې کېناسته درس اوس راځو دوستانو جملې حلو اول یو مثال به درته زه ووایم وګوره er hat keine Zeit وای هغه وخت نه لري ته به مثبت جملې وای sie hat Zeit وای هغه وخت لري ګوره sie hat Zeit هغه لري وخت ولې دلته ارټیکل استفاده نه کوي څوک راته ویلی شي ولې ارټیکل استفاده نه کوي ځکه چې موږ تاسو ویلو په دې حالت کې موږ ارټیکل استفاده چې موږ څه ویلو تاسو ته مې دلته په هغه کې ویلو که فکر مې په دې جدول کې دلته ویلو درته کوم وخت کې موږ ارټیکل استفاده کوو چې Zeit Lust Glück Geld Glück Hunger Durst دا راځي په دې وخت ارټیکل نه استفاده او بل کوم وخت کې کله یو بیغوف سره دې وخت ارټیکل موږ چې کوو نه استفاده کوو نو دلته ارټیکل استفاده sie hat Zeit وای هغه وخت لري خو په نیګاسیون کې موږ لرو ګوره خو صرف په چی کې په مثبتو جملو کې ګوره er hat keine Zeit وای هغه وخت نه لري خو اوس ته دلته ارټیکل ورته استفاده کوي دلته نه راځي ځکه موږ په هغه کې ویل قاعده کې sie hat Zeit وای هغه وخت لري
صحیح ده دې سات په چی دې تم باید ډیر فکر وي صحیح ده اوس راځه دا دویمه جمله تاسو حل کړئ hat kein Geld وای هغه روپۍ نه لري پیسې نه لري څنګه وای چې هغه روپۍ لري دلته ارټیکل استفاده کوو که نه استفاده کوو نه استفاده کوو sie hat Geld وای هغه روپۍ لري sie hat څه شی sie hat Geld هغه روپۍ لري نو دلته ارټیکل چې استفاده نه که اوس په دې دریمه جمله کې hat kein Handy وای هغه تلیفون نه لري هاندي نه لري موبایل نه لري څنګه وای چې هغه تلیفون لري بیا به څه رقم وایو څوک ویلی شي hat ein Handy ګوره دلته ارټیکل ودرلوده ځکه دا هاندي ده دا په هغې کې ځکه دلته موږ ته عنوان کې راکړی شایبنځي اس پوزیټیو وای مثبت یې ولیکئ indefinite article او دا kein article indefinite article یا نامعلوم article او یا بیخي article مو ورکوئ نو دلته اوس دا نامعلوم article څه ځکه په عنوان کې ویلو اوس دا جمله er mag keinen Reis دا اوس پوزیټیو جمله ټول څوک لیکي er mag keinen Reis اوس دا جمله څه رقم لیکل کېږي څوک ویلی شي زر زه تاسو میسجونه زه ګورم اوس وایي چې زی چی راځي غایس ګوره غایس مونږ ویلي چې غایس کې ارټیکل باید زی ماک غایس لاندې ولیکئ زی ماک څه شی غایس زی ماک غایس دی به نه لیکئ دی به نه لیکئ ځکه غایس مونږ جدول کې ویلي چې دا نه لیکو غایس لپاره زه اوس بیا جدول درته راوړم تا لپاره یاره تا خو باید دا زده وي ګوره دلته به سایت لوست ګیلد کلوک هونګه دورس او غایس هم پکې راځي ځکه چې دا حسابي په اسانه نه حسابېږي دې په خاطر sie mag keinen Reis sie mag Reis er mag keinen Reis اوس راځو دوستانو دې ته er hat kein Fahrrad er hat kein Fahrrad اوس دا څنګه ګوره دا Fahrrad خو هغې کې و که نه و هغې کې نه و مونږ ویل دا خو حسابېږي که نه د هغه شیانې چې حسابېږي ګوره نو دلته به چې راځي sie hat چی راځي ein Fahrrad sie hat ein Fahrrad دلته هم باید چې ارټیکل ولري اوس راځو دوستانو د اخرنۍ جملې ته er hat kein Glück ګلوک مونږ ویل چې د ارټیکل باید بدون د ارټیکل نه کله مثبت جمله لیکو څنګه وایو sie hat Glück ارټیکل هم دلته ونه لیکه ګوري ښه متوجه اوسېږئ دلته م ارټیکل ولیکه ځکه چې دا حسابېږي یو موبایل دوه موبایله درې موبایله دلته م ارټیکل ولیکه یو بایسکل دوه بایسکل درې بایسکل ګلوک نه حسابېږي فرض که غایس وریځې یو نه چې ډېرې شي کله حسابه په زرهاو دانې چې بیخي ډېرې وي هغه حسابېږي نه نو هلته فرض که وخت هم نه حسابېږي دې په خاطر باندې موږ ارټیکل ورته ورنکه دا یاد کې دا د امتحان لپاره ډیر مهم درس و که څوک غواړي چې بیانس کې یا اسوای کې کامیاب شي دا د هغې لپاره بهترین او په زړه پورې درس و یا دوستانو چون ویډیو غټیږي دا زر زر ته تشریح کوم په دې ویډیو کې ګورئ وای eine Stadtführung in München اوس ته فرض که ته یو ملګرو ته چکر ورکوې په منشن ښار کې ته اوس هغې ته دا شیان ورښیې ګوره دلته اوس کوم ارټیکلونه ته کوم ارټیکلونه استفاده کوې mein Damen und Herren او زما اغلو او خاغلو link ist ein Turm وای چپې خواته links یعنی چپه خواته ist der ein Turm Turm چې ته وایي د هغه ته وایي منار ته که نه das ist der Fernsehturm او دا د تلویزیون هغه د منار ده صحیح ده der Fernsehturm اوس وایي das ist ein Stadion وای دا یو شتادیون ده صحیح ده ته خلکو ته ځان معرفي کوې das ist die Frauenkirche وای دا د Frauenkirche ده Frauenkirche یعنې د ښځو هغه کیرکې کلیسا ده hier link او دلته چپه خواته links چپه خواته ist ein großer Platz ein großer Platz که ته اوس وایې چې استاده دغه عین دې د کوم ځای راوړ ما دلته درته نقل درکړی دې ځینې ارټیکلونه وګوره بیا ته پوهېږې چې عین راولې که دیه راولې صحیح ده ارټیکلونه دلته شته دي صحیح ده ګوره د پلس ارټیکل چې ده دیه ده نو د معلوم ارټیکل به چې وي ein صحیح ده ein großer Platz das ist der Marienplatz ګوره پلس مونږ ویلی و که نه چې و دی و نو دلته هم معلوم ارټیکل das ist ځکه ته همالته ولاړې das ist der Marienplatz am Marienplatz steht ein Haus وای په Marienplatz کې یو کور شته چې نومیږي mit einem Turm د یو منار سره das ist das Rathaus وای دا چې ده
غات هاوس دوی ښاروالي ته کوم ځای کې ځان چې کوي ثبتوي. دوستانو اخر درس د دې درس اخرنی درس هم وایو ځکه دا یو قصه ده، یعنی تاسو دا ارټیکل یاد کړئ، یعنی اخر دومره استعداد پیدا کوئ چې تاسو په دې کې چې کوئ دې کې حتی یو قصه لیکئ. دلته یو پاچا ده، چې یو پاچا ده، دې یو لور ده او دې لور پسې یو بل شاهزاده راځي غواړي چې دې لور وکړي. بیا لور ورته وایي چې ته یو کار وکړه ما لپاره یو قرباني ورکړه. دا بیا ځي چې کوي یو دراخن یو دراګون چې کوي مړ کوي، هغې نه وروسته بیا دا ورسره چې کوي واده کوي او بیا دې لور پیدا کېږي. داسې یو قصه په جرمني ژبه باندې څه رقم تاسو لیکئ. ګورئ دا قصه وګورئ، دا یو قصه ده، ګورئ دا ډېر مهم درس ده. ګورئ Es war einmal ein König. و نه و په یو وخت کې پښتو مې چې قصه کوله وای و یو بادشاه ein König. ګوره معلوم نه ده ځکه ein ویلې ein König. Der König war sehr reich. ګوره دلته یو صفت باندې پوه شو نو ځکه دی هم استفاده کوم معلوم ارټیکل. Der König war sehr reich. وای دغه بادشاه چې و ډېر مالدار و. hatte eine Tochter. ګوره لوري معلومه نه ده ځکه ته نامعلوم ارټیکل استفاده که. hatte eine Tochter. وای هغې درلودله چې شی یوه لور. اوس چې لوري معلومه شوه که نه چې ښایسته وه ونده شون و بیا چې Die Tochter war wunderschön. وای د هغې لور چې wunderschön ښایسته وه، چې وه ښایسته وه، جذابه وه. Eines Tages یوه ورځ kommt ein Prinz. و یو ورځ یو چې راغی یو پرنس راغی، یو شاهزاده د بل ځینې یو شاهزاده راغی. نو دې چې غوښتل Der Prinz mochte. وای د پرنس د شاهزاده غوښتل د پرنسسن heiraten، چې د پرنسسن سره چې وکړي د لور سره چې وکړي واده وکړي. نو دې وخت کې څه خبره شوه aber لیکن die Prinzessin will ihn nicht heiraten. لیکن دا پرنسسن یا دغه شاهزادګۍ چې د نه غواړي چې د شاهزاده سره چې وکړي واده وکړي. Da muss der Prinz seine Liebe zeigen. نو ولې ورسره دا جلۍ واده نه کوي دا شاهزادګۍ ولې د شاهزاده سره واده نه کوي؟ ځکه چې دا شاهزاده دا موس یعنی هغه باید دغه پرنس چې دی seine Liebe zeigen خپل مینه باید ورته وښیي. مینه څنګه ورته ښیي؟ دا اوس څه کوي دا شاهزاده اوس څه کوي؟ Ihr tutet هغه مړ کوي einen Drachen یو چې شی یو دراګون مړ کوي، یو بلا مړه کوي. ein Drachen دراګ مړ کوي. سیده zum Schluss heiratet der Prinz. ګوره دلته دی پرنس هغه ده که نه. ګوره zum Schluss یعنی په آخر کې heiratet واده کوي der Prinz دغه شاهزاده die Prinzessin یعنی die Prinzessin چې کوي واده کوي ځان ته. und ein Jahr او یو کال später وروسته bekommen sie eine Tochter. یو کال وروسته د هغوی یوه لور کېږي. اوس ورته ټول په جرمني ژبه صرف وایم معنی یې نه کوم. سیده اوس ورته معنی نه ورته کومه، ښه متوجه اوسېږئ. Es war einmal ein König. Der König war sehr reich. Er hatte eine Tochter. Die Tochter war wunderschön. Eines Tages kommt ein Prinz. Der Prinz mochte die Prinzessin heiraten. Aber die Prinzessin will ihn nicht heiraten. Da muss der Prinz seine Liebe zeigen. Er tötet einen Drachen. Zum Schluss heiratet der Prinz die Prinzessin und ein Jahr später bekommen sie eine Tochter. په زړه پورې وکنه. نو دوستانو دا درس به بار وګورئ، دا ویډیو به وګورئ، کمنټ حتما دی ویډیو ته وکوئ. په یوټیوب کې ډیره مننه قربان دوستانو. هیله لرم چې یو شی مو چې کړي زده کړی وي. دوستانو دا جملې ډیر مهم، دا ټول درس لنډیز ده په دې جملو کې، یعنی دغه جملې په یاد زده کړئ ان شاء الله په ټولو باندې به پوهیږئ. ګورئ تاسو ګورئ دې کې موږ چې دي نامعلوم ارټیکلونه وینئ عین سیده کوم ځای کې چې نسته ګورئ دې ځای کې نسته، یعنی دلته وجود نه لري، دلته نسته ځکه چې جمع ده که نه او یا چې دا تاسو ته خو مې ویلي وو که نه. او ګوره دلته دی دلته ګوره معلوم ارټیکل نه دلته نامعلوم دي. دا جملې په یاد زده کړئ. دا ټول درس چې ده نچور یعنی هغې ده لنډیزې ده. سیده
اوس راځو definite indefinite کاینه یعنی دې کې definite معلوم او نامعلوم او چې ارټیکل ونه لري ښه متوجه اوسئ په یاد زده کوئ ما سره تکراروئ Mochten Sie eine Banane? Mochten Sie eine Banane? Mochten Sie eine Banane? Ja, die Banane ist lecker. Ja, die Banane ist lecker. Mochten Sie eine Banane? Ja, die Banane ist lecker. دوم جمله ترازو. Mochten Sie einen Apfel? Mochten Sie einen Apfel? Mochten Sie einen Apfel? Ja, der Apfel ist lecker. Ja, der Apfel ist lecker. اوس درېمه جمله ته راځو. Mochten Sie ein Bier? Mochten Sie ein Bier? Ja, das Bier ist lecker. مو خو نسکو دا حرام دی خو دلته جمله داسې ده. Das Bier ist lecker. اوس څلورمه جمله. Mochten Sie eine Suppe? Mochten Sie eine Suppe? Mochten Sie eine Suppe? Ja, die Suppe ist lecker. Die Suppe ist lecker. بله جمله. Mochten Sie ein Brotchen? ګورئ دغه موږ هدف چی دی؟ دغه ارټیکلونه دي ښه دا ارټیکلونه دي په دې درس کې صحیح ده. Mochten Sie ein Brotchen? Ja, das Brotchen ist lecker. Das Brotchen ist lecker. Mochten Sie ein Eis? Mochten Sie ein Eis? Ja, das Eis ist lecker. Das Eis ist lecker. Mochten Sie eine Orange? Mochten Sie eine Orange? Ja, die Orange ist lecker. بله جمله. Mochten Sie Kartoffeln? Mochten Sie Kartoffeln? ولې دلته هغه رانغی ځکه چې نامعلوم ارټیکل موږ د جمع لپاره نه لرو دلته ارټیکل استفاده نه کړو. Mochten Sie Kartoffeln? Ja, die Kartoffeln sind lecker. یعنی دا کچالان چې دي چا پخ کړي دي چیرې مزهداره دي. Mochten Sie Nudeln? دلته هم جمع ده که نه نامعلوم ارټیکل ورته نه. Mochten Sie Nudeln? Ja, die Nudeln sind lecker. اوس دلته لږ زر زر وایم معنا سره. Mochten Sie eine Banane? وای تاسو غواړئ یوه کیله یا و. Die Banane ist lecker. وای هغه چې ده کیله چې ده لیکه خوندوره ده. Mochten Sie einen Apfel? وای غواړئ تاسو یو مڼه هغه ورته و Der Apfel ist lecker. وای مڼه چې ده خوندوره ده. Mochten Sie ein Bier? وای تاسو بیر غواړئ دا خو حرام دی خو هغه ورته وای یا و Der Bier ist lecker. وای هغه چې دی خوندور دی. Mochten Sie eine Suppe? وای تاسو یو سوپ غواړئ هغه ورته یا و Die Suppe ist lecker. وای سوپ چې دی مزهدار دی. Mochten Sie ein Brotchen? وای تاسو یو وړه ډوډۍ غواړئ هغه ورته یا و Das Brotchen ist lecker. وای دا وړه ډوډۍ چې ده خوندوره ده. بیا ورته وای Mochten Sie ein Eis? وای تاسو یو آیسکریم غواړئ هغه وای و یا Das Eis ist lecker. وای دا آیسکریم چې دی خوندور ده. بیا ورته وای Mochten Sie eine Orange? وای تاسو یو هغه ګور نارنج غواړئ هغه ورته یا و Die Orange ist lecker. وای دا نارنج چې دی چې دی خوندور ده. Mochten Sie Kartoffeln? وای تاسو کچالان یعنی غواړئ یعنی پخ سوي دي که نه ورته کچالو غواړئ دا ورته وایي چې و یا die Kartoffeln sind lecker. وای کچالان چې دي خوندور دي. Mochten Sie Nudeln? وای تاسو هغه غواړئ دا نودل هغه ورته وایي چې یا و die Nudeln sind lecker. وای تاسو مکروني غواړئ هغه و مکروني چې دي خوندور دي. دا و د نن ورځې درس 15 درس و دوستانو. کوشش وکوئ چې تیر 14 درسونه مو ګورئ دا مو ګورئ او یو دو دفعې وګورئ حتما کمنټ وکوئ. ډیره مننه. سلامت اوسئ. د الله په امان. ښه وخت ولرئ. السلام علیکم.